बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन موږ تاسو د SQL دوهمه برخه لولو چې په هغې کې موږ تاسو DDL یا ډیټا ډیفینیشن لنګویج لولو، څنګه موږ کولی شو د یو ډیټابیس سټرکچر کې موږ وکولی شو تغییرات راولو. صحیح ده. DDL مطلب ډیټا ډیفینیشن لنګویج ده چې changes to the structure of database are handled by the different set of SQL statements usually called SQL data definition language. کوم څومره چینجز چې موږ د ډیټابیس په سټرکچر کې راولو هغه د مختلفو SQL statements په واسطه کېږي چې په ډیټا ډیفینیشن لنګویج کې موجود دي یا په DDL کې موجود دي. د DDL په واسطه باندې موږ کولی شو چې define and create a new table، چې موږ یو ټیبل ډیفاین او نیو کریټ کولی شو، ریموو کولی شو بعض ټیبلونه، د ډیفینیشن د هغې ټیبل چینج کولی شو د هغې په واسطه باندې، ورچوال ویو یا ورچوال ټیبل او یا ویو موږ کولی شو چې اضافه کړو د هغه په واسطه باندې. نو بعضې کارونه دي چې مهم چې کله په سټرکچر کې تغییرات راوړي نو ډیټا ډیفینیشن لنګویج نه باید استفاده وکړو موږ او تاسې، چې دلته کریټ، ډراپ، الټر، ټرانکیټ او رینیم په واسطه باندې، چې د کریټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو ډیټابیس آبجیکټ تاسو ډیفاین او کریټ کړئ، د ډراپ په واسطه د ډیټابیس آبجیکټ ریموو کړئ، الټر په واسطه باندې تاسو بعضې چینجز پکې راوستلی شئ ډیفینیشن کې د هر ډیټابیس آبجیکټ څه وي. ټرانکیټ څه شي له خاطر استفاده کیږي؟ ټرانکیټ د دې له خاطر استفاده کیږي چې کله هم تاسو ډیټا له یو ټیبل څخه ډیلیټ کوئ نو د هغې ټیبل سټرکچر پاتې کیږي، صرف ډیټا له منځه ځي او د هغې کوم سیکوینس د نمبرونو چې ده هغه ریسیټ کیږي، او رینیم هم د ډیټابیس آبجیکټ رینیم له خاطر استفاده کیږي. زیات تیوریټیکل بحث دلته نه کوو، نو د دې سلایډونو لینک به د یوټیوب ویډیو په ډسکرپشن کې موجود وي، نو تاسو کولی شئ د هغې له طریقې نه دا ډاونلوډ کړئ او مطالعه کړئ. نو کریټینګ ا ډیټابیس، صحیح ده. دې کې مو وایي چې کله هم یو ارګنایزیشن وي یا سمال ګروپ وي یا غټ وي او یا هم انډیویجوال یوزرز وي چې کله هم په یو ځای کې کار کوي نو هغې کولی شي چې یو ډیټابیس جوړ کړي، نو زیاتره وخت دا مسؤلیت د ډیټابیس اډمنسټریټر وي چې یو ډیټابیس جوړوي او هغې څخه بیا وروسته استفاده کوي. سمه ده. نو موږ وایو چې کریټ ډیټابیس په واسطه سټیټمنټ په واسطه باندې موږ کولی شو یو ډیټابیس جوړ کړو، چې ډیټابیس نوم ورته مشخص کوو، موږ سره ډیټابیس جوړ کړو. اول یو تیوریټیکل بحث کوو په دې باندې، بعد د هغې نه بیا ټول پریکټیکل یو ځای کوو. چې کله هم موږ ډیټابیس جوړ کړو نو موږ سره د ټیبل ډیفینیشن چې کوم ده ضرور ده چې موږ باید یو ټیبل ډیفاین کړو، یو ټیبل جوړ کړو، نو موږ د کریټ ټیبل سټیټمنټ څخه موږ استفاده کوو. سمه ده چې په هر ډیټابیس کې موږ سره ټیبل ضروري ده، صحیح ده، چې د هغې کې موږ وکولی شو ډیټا سټور کړی شو. سینټاکس فور ټیبل کریشن ده چې په کومه طریقه موږ کولی شو دا ټیبل په ډیټابیس کې جوړ کړی شو. سمه ده. کریټ ټیبل سټیټمنټ ده، بیا هغې ته د ټیبل نوم ډیفاین کوو، کالم نیم او سره له ډیټا ټایپ څخه. صحیح ده. هر ټیبل چې جوړیږي نو بعضې سپیسیفیکیشنز د هغې ضروري دي چې هغې له خاطره کالم نیم ده باید کالم نیم موجود واوسیږي، د هغې ډیټا ټایپ واوسیږي چې کوم قسم ډیټا ته غواړئ دلته سټور کړئ، آیا نمبرز سټور کوئ، آیا سلري چې کوم منی ډیټا ټایپ د هغه سټور کوئ، سټرنګز سټور کوئ چې کوم نمبر او کریکټرز ټول اخیستلی شي. بل ریکوایر ډیټا ده چې کوم ډیټا چې باید ته په دې ټیبل کې سټور کړې آیا هغه موجوده ده که نه ده، که موجوده هم نه وي نو تاسو کولی شئ یو کالم خالي پرېښودلی شئ. بل څه شی ده؟ ډیفالټ ولیو ده چې دا آپشنل ده، تاسو کولی شئ یو ډیفالټ ولیو په ډیټابیس کې ډیفاین کړئ. فرض کړئ یو ډیفالټ ولیو استفاده کوئ چې وایي
فکس شی چې وي هغه باید ټولو ته اسان شي. فرض کړه که چېرې وایو چې یو یوزر که چېرته د جنډر استفاده نه که لسټ یې چې یو کارمند ته یې جنډر انتخاب نه که، فرض کړه میل ده یا فیمیل ده، نو اتومیټیکلی هلته ولیکه چې اننون. دغه اننون کلمه چې ده دا څه شی ده؟ دا ډیفالټ ولیو ده. که چېرته ته جنډر انتخاب هم نه کې په سافټویر کې او ډیټا سټور کوې، نو سکیول اتومیټیکلی هغه ډیفالټ ولیو چې کوم تا ډیفاین کړی ده د ټیبل جوړولو په وخت کې همغه به سټور کوي. صحیح ده؟ فرض کړه اننون، نو دې له خاطره ډیفالټ ولیو موږ بعضې وخت استفاده کولی شو. مختلف ډیټا ټایپس دي چې کوم شکل ډیټا موږ وکولی شو په سټور کو په ټیبل کې، نو د هغې هر کالم له خاطره مختلف ډیټا ټایپس موږ استفاده کوو. فرض کړه د یو یوزر آی ډي نمبر له خاطره موږ انټ ډیټا ټایپ استفاده کوو چې نمبر صرف اکسپټ کړي. فلوټ او ډبل موږ کولی شو د اشاریه دار ولیو له خاطره کوم ولیو چې اشاریه ولري، فرض کړه سلري ده، د هغې ټکس ګرځول کېږي. بعضې داسې ماشینونه وي چې هغه په اشاریه باندې راځي، او یا هم بعضې نور کالکولیشنز وي اشاریه ډیټا موجود وي، نو د هغې له خاطره فلوټ او ډبل انتخابوو موږ چې دواړه یو قسم کار کوي. صرف کوم فرق د دوی چې ده هغه صرف اکوپیشن اف میموري ده، چې څومره میموري دوی اکوپای کوي په سیستم کې، چې د ډبل معمولا د هغې اکوپیسي ډیره وي. او وارچار هم د کریکټرز او انټیجرز له خاطره چې بوت کولی شي سټور کې، هم نمبر سټور کولی شي او هم کریکټرز سټور کولی شي په دې ډیټا ټایپ کې. او کار چې ده چې کریکټر موږ ورته وایو هغه د سنګل کریکټر له خاطر استفاده کېږي، ډیټ هم د تاریخ له خاطر استفاده کېږي، ټیکسټ هم د کوم ډیټا چې تاسو سره ډیره وي، فرض کړه جاب ډسکرپشن یو کالم ده، نو هغه کې ډیره ډیټا راځي چې له 200-300 کریکټرز نه ډیره وي، نو هغې له خاطر تاسو کولی شئ ټیکسټ ډیټا ټایپ انتخاب کړئ. ریمووینګ ټیبل ده چې ټیبل څنګه موږ ریموو کولی شو له ډیټا بیس څخه، چې ډراپ ټیبل کمانډ موږ استفاده کولی شو، سټیټمنټ موږ استفاده کولی شو چې هغې کې ډراپ کمانډ موجود ده، او د ټیبل نوم سپیسیفای کوو، مشخص کوو، بیا موږ کولی شو یو ټیبل ریموو کړو چې پریکټیکلی موږ هم ګورو کار کوو. الټر په واسطه باندې تاسو کولی شئ د ټیبل ډیفینیشن کې تاسو تغیرات راولئ. فرض کړئ یو کالم ریموو کوئ له یو ټیبل څخه، د الټر په واسطه تاسو دا ډیفینیشن چینج کولی شئ د یو ټیبل. یو کالم اضافه کوئ، نو تاسو د الټر کمانډ په واسطه باندې کولی شئ چې الټر ټیبل سټیټمنټ چې کوم استفاده کوئ د هغې په واسطه تاسو ټول چینجز راوستلی شئ. صحیح ده؟ او یا هم پرایمري کې، فارین کې، یا یو کالم ریموو کوئ، اډ کوئ، نو د الټر ټیبل سټیټمنټ له خاطر استفاده کولی شو. اډینګ ا کالم څنګه موږ کولی شو یو کالم اضافه کړو په یو ایگزسټینګ ټیبل کې، کوم ټیبل چې جوړ شوی وي. صحیح ده؟ چې دلته دا اډ کالم ورسره نشته، البته دا پکې نه استفاده کېږي. صحیح ده؟ او نور ټول صحیح ده. سینټکس ډراپینګ ا کالم د څنګه موږ کولی شو یو کالم ډراپ یا ریموو کړو یو ټیبل څخه، چې موږ د الټر ټیبل ډراپ کمانډ څخه بیا استفاده کوو. او ټرانکیټ څه کوي؟ ټرانکیټ کمانډ removes all the records from a table, but this command will not destroy table structure. ټول ډیټا ټول ریکارډز له ټیبل څخه ریموو کوي، خو څه شی وایي چې د ټیبل سټرکچر تاسو ته نه ډسټرای کوي، یعنی له منځه نه وړي. When we use a truncate command on table, its auto incremented primary key is also initialized. auto incremented چې کله هم موږ په ټیبل کې د آی ډي کمانډ یا د هغه اول نمبر چې کوم د اخلي پرایمري کی چې auto incremented کېږي د سیستم په واسطه باندې، هغه initialized کېږي. initialized مطلب starting from the beginning، چې د beginning څخه شروع شي. صحیح ده؟ یعنی بیرته ریسټارټ کېږي. داسې نه کېږي چې مثلا 10 ریکارډ وي ټول تاسو ډیلیټ کړئ او هغه ډیټا له 11 څخه شروع شي. نو ټرانکیټ چې کله استفاده کوئ نو هغې کې بیا بیرته له اول څخه شروع کېږي.
صحیح ده. ټرانکیټ ټیبل کمانډ استفاده کوو مونږه. او بیا هم راځو مونږه رینیم ټیبل ته چې په اس کیو ایل بیسډ کې مونږه رینیم استفاده کوو، خو بیا په مشخص ډول اس کیو ایل سرور کې داسې کمانډ نشته چې مونږ وایو چې تنا رینیم کار وکړي. نو د هغې خاطر مونږ یو سټور پروسیجر لرو چې د اس پی انډرسکور رینیم په واسطه باندې مونږ کولی شو د یو آبجیکټ نوم مونږه تغییر کړی شو یا هغه رینیم کړی شو. او ریفرنسز او یا هم ریسورسز چې کوم وي د کمپلیټ ریفرنس اس کیو ایل کتاب د جمع ویب ریسورسز څخه استفاده شوی په دې ټوټوریالز کې. نو اوس مونږه تاسو راځو یو په یو سره ټول کار کوو چې څنګه مونږه ټیبل کریټ کړو، څنګه مونږه هغه ټیبل ډراپ کړی شو، څنګه مونږه ډیټابیس جوړولی شو، څنګه کولی شو الټر نه مونږ استفاده کو چې یو کالم ریموو یو کالم اډ کو، ټرانکیټ څنګه مونږ استفاده کو او رینیم مونږه څنګه استفاده کولی شو. او بخیر راځو دلته مونږ وایو چې کریټ ډیټابیس انډرسکور ډیټابیس انډرسکور نیم چې مونږ ویل دا څه ده سینټاکس ده. سینټاکس څه ته وایي؟ سینټاکس دې ته وایي چې کومه طریقه باید تاسو تعقیب کړئ تاسو وکولی شئ یو ډیټابیس جوړ کړئ. نو زه کریټ ډیټابیس سټیټمنټ ما ولیکه، نو ما ته دلته وایي چې ډیټابیس نوم، نو زه به یو ډیټابیس نوم ورکوم، ورته وایم چې سکول په نامه ما ته یو ډیټابیس کریټ کړه. انتخاب کړئ او ایکزیکیوټ. کمانډ سکسسفولي کمپلیټډ سکسسفولي. مونږ سره ډیټابیس جوړ شو. صحیح ده. دا څه شی شو؟ اگزامپل شو. ښه اوس څنګه مونږ کولی شو دا ډیټابیس وګورو چې مونږ سره جوړ شوی. ریفریش سکول په نامه مونږ سره ډیټابیس جوړ شو، خو دې کې مونږ سره ټیبل نشته. نو بیا هم مونږ وویل چې ټیبل څنګه مونږ کریټ کولی شو. زه سینټکس تاسو ته لیکم چې کریټ ټیبل. صحیح ده. table underscore name column 1 underscore name data type comma column 2 underscore name دویم column فرض که تاسو لرئ data type. صحیح ده. دا موږ سره د سینټکس چې په کوم ډول موږ کولی شو ډیټابیس کریټ کړو. نو د دې اگزامپل څه ده چې ریل اگزامپل یې کریټ ټیبل نوم زه ورکوم ورته وایم سټوډنټ. کالم نوم زه ورته وایم چې سټوډنټ انډرسکور آی ډي. د دې ډیټا ټایپ باید څه وي؟ خو آی ډي معمولا نمبرز وي که نه، نو انټیجر موږ لیکو انټ چې انټیجر ولیو موږ سره سټور کړي. بیا زه سټوډنټ انډرسکور نیم د کالم نوم ما ورکړه. دې ډیټا ټایپ باید څه وي؟ طبعا وارچار وي، باید چې کریکټر ډیټا موږ یا سټرنګ ډیټا موږ پکې سټور کړی شو. نو د دې سایز انتخابوم 50 یعنی 50 کریکټرو پورې اکسپټ کړی شي او سټور یې کړي. سمه ده. دا د سینټکس مطابق مونږه اگزامپل ولیکه، دا انتخابو او ایگزیکیوٹ. ښه there is already object name stored in this database. خو دلته مونږ بیا هم ماسټر انتخاب کړی، نو مونږ باید سکول انتخاب کړو او بیا دا اگزامپل سلیکټ کړو او ایگزیکیوٹ. commands completed successfully. مونږ سره د سټوډنټ په نامه ټیبل جوړ شو. څنګه مونږ کولی شو دا وګورو. راځو سکول ته دا ریفریش کوو. ټیبلز کې مونږ سره د سټوډنټ په نامه مونږ سره ټیبل جوړ شو. صحیح ده. زه اوس د دې ډیټا ټول لیست کوم. select historic from student. select کمانډ په واسطه تاسو کولی شئ ډیټا راوچته کړئ چې وروسته بیا ډي کیو ایل یا ډیټا کیوري لنګویج کې موږ وایو. سټار مطلب دا ده چې ټوله ډیټا
فرام لکم ټیبل څخه د سټوډنټ ټیبل څخه انتخاب کړئ ایگزیکیوټ. مونږ سره سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم راغله. صحیح ده. وروسته بیا وایو چې مونږ څنګه کولی شو دې کې مونږ ډیټا واچوو. صحیح ده. اوس فرض که زه راځم د SQL طریقې نه ایډیټ کومه. صحیح ده. فرض که 1 سټوډنټ نیم احمد آی ډي 2 او سټوډنټ نیم جمال. صحیح ده. دا تاسو کولی شئ چې آټو انکریمنټ هم کړئ. فرض که زه راځم دلته ایډیټ هم نه ډیزاین ته د ټیبل ډیزاین چې صرف نومونه یې ذکر کړئ او هغه اټومیټیکلی انکریمنټ شي. دا یس کوو او دا کلوز. که زه چیرې راسم اوس ورته وایم چې ایډیټ. صحیح ده. آی ډي ته ضرورت نشته چې ولیکم نو زه ورته لیکم محمد. صحیح ده. اټومیټیکلی آی ډي اخلي او حسن. دا موږ سره دې کې ډیټا شوله. بیا وروسته موږ وایو چې SQL کیوري په واسطه څنګه موږ ډیټا سټور کولی شو. ښه اوس زه غواړم چې د سټوډنټ ټیبل کې یو کالم بل اضافه کړم. نو څنګه زه کولی شم؟ نو موږ ویلی چې د آلټر په واسطه باندې موږ کولی شو. آلټر ټیبل سټوډنټ ټیبل څه شی کا؟ آلټر کا. سټوډنټ ټیبل آلټر کا یعنی ډیفینیشن کې چینجز راوله. څه شی وکړه؟ کالم پکې اضافه کړه. کالم نوم څه شی ده؟ زه ورته وایم چې سټوډنټ انډرسکور NIC. صحیح ده. نیشنل آیډنټیټي کارت. د دې ډیټا ټایپ به څه شی وي؟ وارچار به وي او 50 کرکټره به وي. نو دا به انتخاب کړئ او ایگزیکیوټ. کمانډز کمپلیټډ سکسسفولي. اوس که چیرې زه دا ډیټا وګورم انتخاب کړم مونږ سره دا ډیټا راغله. صحیح ده. یو کالم مونږ سره اضافه شو البته د تذکرې نمبر له خاطره. صحیح ده. او څنګه کولی شئ چې بیرته یې ریموف کړئ؟ نو طبعا د ډراپ کمانډ په واسطه باندې آلټر ټیبل ډراپ کا کالم کم کالم سټوډنټ انډرسکور NIC انتخاب کړئ او ایگزیکیوټ. آلټر ټیبل نوم موږ نه دا ورکړی. سټوډنټ ټیبل نه باید ریموف کړی شي. ایگزیکیوټ. کمانډز کمپلیټډ سکسسفولي. صحیح ده. اوس که چیرې زه دا ډیټا انتخاب کړم ایگزیکیوټ نو موږ سره هغه کالم موجود نه ده. نو تر دې دمه باید تاسو پوهېدلي یاستئ چې موږ څنګه ډیټابیس کریټ کولی شو، ټیبل څنګه کریټ کولی شو او ټیبل ډیټا څنګه لیست کولی شو، ټیبل کې یو کالم څنګه اضافه کولی شو او څنګه ریموف کولی شو. بل فرض که زه دا کاپي کوم او دلته یو ټیبل جوړوم د څه شي په نامه باندې؟ سټوډنټ فیس په نامه. صحیح ده. فیس انډرسکور ID او سټوډنټ نیم فرض کړه. صحیح ده. دا زه انتخابوم کریټ ټیبل. ما سره یو بل ټیبل هم جوړ شو. د دې ډیټا غواړم زه وګورم نو ما سره باید 2 کالم موجود وي. صحیح ده. دا زه کاپي کوم دلته اچوم او زه ورته وایم چې د سټوډنټ فیس ټیبل څخه ماته ټوله ډیټا راوچته کړه چې دې کې ډیټا نشته ده. دلته ریفرش کوم موږ سره باید 2 ټیبله موجود اوسېږي. ښه دلته راځو ورته وایو چې اوس تاسو دې ټیبل کې هم کولی شئ چې یو کالم اضافه کړئ د فیس په نامه باندې. صحیح ده. نو دا کوډ زه کاپي کوم او دلته اچوم کاپي پیسټ. کم ټیبل آلټر کوئ؟ د فیس. کالم نوم به څه وي؟ فی اماونټ. صحیح ده. او دا به ورته وایو چې څه شی ده؟ فرض که فلوټ او یا هم فکس انتخابو انټیجر کولی شئ انتخاب کړئ.
صحیح ده. هر ډیټا ټایپ چې تاسو زړه وي. add command successfully completed. اوس که چېرته وګورو آیا یو کالم اضافه شوی او په دې ټیبل کې او که نه، نو موږ سره کالم راغله. ښه، اوس راځو د سټوډنټ فیس ایډیټ ته. صحیح ده چې د دې کالم هم آټو انکریمنټډ نه ده، نو دا باید وګورو چې آټو انکریمنټډ شي باید. صحیح ده. فرض که پرایمري کې وي او دا آټو انکریمنټډ سی بای 1. close, right click, edit. student name احمد، فیس څومره ده؟ 15000. محمود 15000. اجمل 2000. دا د دوی فیسونه شول. سمه ده. اوس تاسو کولی شئ چې ډیټا وګورئ چې آیا ستا ټیبل کې او که نه. F5 هم وهلی شئ او اکزیکیوټ باندې هم کلیک کولی شئ، ډیټا تاسو ته راوچته کړي. ښه، اوس ډراپ کمانډ پاتې ده چې هغه اخر کې به تاسو ته ښیم چې څنګه موږ یو ټیبل ډراپ کړو. اوس راځم زه وایم چې ټرانکیټ ټیبل، کم ټیبل؟ سټوډنټ فیس. صحیح ده. د دې سینټکس تاسو ولیدل دلته چې کله تاسو ټرانکیټ انتخابوئ نو ټرانکیټ ټیبل او ټیبل نوم به تاسو ورکوئ. سمه ده. نو دلته وګورئ 1 2 3 څخه شروع ده. صحیح ده. که چېرته زه ډیټا ډیلیټ کړم باید له 4 څخه شروع سي د هغې شمیره، نو دا بیرته له 1 څخه سټارټ کیږي. صحیح ده. چې بیا وروسته موږ تاسو لولو چې دا صحیح طریقه نه ده چې ډیټا مثلا 1 نه تر 3 سټور وي او هغه ډیټا ډیلیټ کړو او بیا له 1 څخه شروع سي، چې دې کې ډېرې خبرې دي په نارملایزیشن او دې شیانو کې چې وروسته هغه بیا موږ تاسو په SQL سرور ټوټوریال کې لولو. انتخاب یې کړئ او اکزیکیوټ. کمانډز کمپلیټډ سکسسفولي. اوس که زه چېرته دا انتخاب کړم فیس، ډیټا ریموو شوله پکې، خو که زه چېرته بیا دې کې ډیټا واچوم، ګورئ احمد او فیس څومره ده؟ 6000. بیرته له 1 څخه شروع شو. صحیح شو. بیا چې وروسته موږ تاسې ډیلیټ کمانډ لولو چې ډیلیټ او د ټرانکیټ فرق څه شی ده چې ډیلیټ موږ په DML کې لولو، ډیټا منیپولیشن لانګویج کې. او بل د رینیم له خاطره چې SQL سرور رینیم په نامه خاص کوم کمانډ نه لري چې نور DBMS کې شته، مثلا اوریکل او MySQL دیو کې تاسو کتلی شئ، خو دې کې د یو سټور پروسیجر دوی جوړ کړی ده چې هغه اکزیکیوټ شي باید. اکزیکیوټ SP_rename. صحیح ده. SP_rename دا سینټکس ده د دې. البته سینټکس تاسو ولیده مخکې چې څنګه مونږ کولی شو SP_rename او اولډ نیم او نیو نیم ورته مونږ استفاده کړی شو. SP_rename سټور پروسیجر مونږ استفاده کوو چې دلته مثلا زه د سټوډنټ فیس ټیبل چې کوم ده دا زه غواړم د فیس نوم صرف ورکړم. صحیح ده. انتخاب یې کړئ او execute. Any part could break response to procedure. It's okay. Command successfully query execute شوله. نو چې کله تاسو هم اوس student fees table انتخابوئ تاته وایي چې ټیبل نشته. invalid object name. په دې نامه باندې تاسو سره ټیبل نشته. او که زه چېرته نه فیس ولیکم نو دلته به وایي چې تاسو سره د فیس په نامه ټیبل شته، ځکه هغه ټیبل مونږه نوم تغییر کړ. اخري کمانډ مونږ سره ډراپ ده. ډراپ ټیبل، ټیبل نوم څه ده؟ فیس. ټیبل مونږ سره ریموو شو، مونږ سره صرف سټوډنټ ټیبل پاتې.
تاسو دا هم کولی شئ چې ډرا ټیبل په واسطه باندې سټوډنټ انتخاب کړئ او ایگزیکیوټ دا ټیبل هم ریموو شو. نو تاسو په دې وپوهېدلی چې څنګه ډیټابیس کریټ کیږي. صحیح ده. دلته شارټ تاسو ته زه ولیکم چې how to create database. په دې وپوهېدلی how to create database table څنګه ټیبل کریټ شي. how to use alter command. صحیح ده. how to add and remove column. صحیح ده. په دې وپوهېدلی او په دې هم وپوهېدلی چې how to list data of a table چې select statement مونږ استفاده کړی شو او په دې هم وپوهېدلی چې how to rename a database object او په دې هم وپوهېدلی چې how to remove a database object. په دې تاسو ټول وپوهېدلی چې څنګه مونږ کولی شو له دې څخه استفاده کوو. دا سکرپټ زه تاسو ته په لینک اپلوډ کوم. تاسو کولی شئ د ویډیو له ډسکرپشن څخه یې ډاونلوډ کړی شئ. سمه ده. نو که چېرته زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی د سبسکرایب بټن در سره پرس کړئ او د هغې څنګ کې د بیل آیکن هم پرس کړئ چې کله نوې ویډیوګانې او نوې درسونه راځي ستاسو د هغې څخه خبر واوسئ. مننه.